د قرآن کریم د ترجمې 40 درس سورة البقرة وأتياوم آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد او بشكا آتينا ورکڑے وو مونگ موسى عليه السلام تا الكتاب كتاب يعني تورات. وقفينا او پر لپسیلی گلی وو مونگ من بعده ورستا دهغنا يعني ورستا د موسى عليه السلام نا بالرسول نور رسولان لکا يوشع عليه السلام، داود عليه السلام، سليمان عليه السلام، يحيى عليه السلام او زكريا عليه السلام. وآتينا او ورکڑی وی مونگ وآتينا او ورکڑی وی مونگ عيسى ابن مريم عيسى عليه السلام زوید مريم عليه السلام تا البينات خکار معجزی لکا د مړو ژوندي کول، د ابرص د مریضانو رغول او د پټو خبرو ښودل. وأيدناه او قوت ورکړی و مونږ هغه ته یعنی عیسی علیه السلام ته بروح القدوس په روح پاک سره یعنی جبرائیل علیه السلام. افکلما آینو هر کله بچی جاء راغی کم تاسو تا رسول یو پیغمبر بما په هغو احکام سره لا تهوا چې نه به خوښول هغه احکام انفسکم نفسونو ستاسو استکبرتم نو تکبر به کولو تاسو یعنی د منلو د هغو احکامو څخه یعنی نه به مو منل. ففریقا نو یوه ډله د پیغمبرانو کذبتم دروغجنه وبلله تاسو لکه محمد صلی الله علیه وسلم، عیسی علیه السلام او موسی علیه السلام. وفریقا او یو ډله د پیغمبرانو تقتلون ووژل تاسو لکه حضرت زکریا علیه السلام، یحیی علیه السلام او شعیب علیه السلام. وقالو او هغوی یعنی یهودیان وای یعنی د مسخرو په ډول دوی وای چې قلوبنا چې زړونه زمونږ غلفن په پردو کې بندي یعنی د چا خبرې په موږ باندې اثر نه کوي، بلکې یعنی په حقیقت کې لعنهم لعنت کړی دی په هغوی الله تعالی بکفرهم په سبب د کفر د هغوی. فقلیلا نو ډیر لږ دی ما هغه خلق د دوی ځنې یؤمنون چې هغوی ایمان راوړي. ولما او هر کله جاء
چې راغی هم دوی ته یعنی یهودیانو ته کتاب یو کتاب یعنی قرآن کریم من عند الله د الله تعالی د طرفنا مصدقون چې تصدیق کوونکی دی لما د هغه یعنی تورات معهم چې د دوی سره دی او حال دا کانو من قبلو چې دوی مخکې د نبی علیه السلام او قرآن کریم نه یستفتحون فتح غوښته یعنی د فتح دعاګانې به غوښتلې د الله تعالی څخه په قرآن کریم او محمد صلی الله علیه وسلم سره علی الذین په هغو خلکو باندې کفرو چې کافرانو دنیا ته د نبی علیه السلام د راتلو او د قرآن کریم د نازلېدو څخه مخکې په مدینه منوره کې دوه قسمه خلک اوسېدل یو یهودیانو او نور هغه کافرانو چې نه کتاب او شریعت لرلو او نه کوم پیغمبر پیژندلو دوی به د یهودیانو نه د تورات خبرې اورېدلې د دواړو ډلو په منځ کې به جنګونه او جګړې کېدلې اکثره به په جنګ کې یهودیانو شکست او ماتې خوړله نو کافرانو ته به یې ویلې چې د نبی آخر زمان د راتلو وخت نږدې دی کله چې هغه راشي آسماني کتاب یعنی قرآن کریم الله تعالی ورکوي او بیا به مونږ په تاسو قوي شو او دا ټول بدلونه به در څخه واخلو او ډیر شدید انتظار کولو او دعاګانې به کولې چې یا الله دا پیغمبر زر راولي چې په کافرانو قوي او غالب شو او د محمد صلی الله علیه وسلم د راتلو د پاره یې شپې او ورځې شمارلې فلما نو هر کله چې جاءهم راغی دوی ته ما هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم او قرآن کریم عرفو چې دوی پیژندلی وو یعنی په تورات کې او د هغه صلی الله علیه وسلم د راتلو یې په ډیره بې صبرۍ سره انتظار کولو او سوالونه یې کول چې یا الله زر راولي کله چې راغی نو کفرو به نو کافران شول په هغه یعنی د محمد صلی الله علیه وسلم او قرآن کریم د منلو څخه یې انکار وکړو ځکه چې دوی فکر کولو او په دې تمه وو چې اخرنی پیغمبر به هم په مونږ یعنی بني اسرائیلو کې راځي خو کله چې په مکه کې په بني اسماعیلو کې راغی نو دوی سره د پوهې د قومي تعصب په اساس قصدن انکار وکړو فلعنت الله نو د الله تعالی لعنت دی علی الکافرین په کافرانو باندې وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين